کومو صحابه کرامو چې حبشې ته هجرت کړو د هغوی یو عجیبه قصه د جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی او امام ابن حبان شیخ البانی او بعض نور محدثینو رحمهم الله هغوی د حدیث ته روایت ته صحیح ویلي دي. جابر رضی الله عنه دا وی کله چې د مهاجرین رالو د حبشې نه مدینې ته نو رسول صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي تاسو هلته عجیبه څه لیدلي دي. هغې کې یو کس قصه شروع کړه و یا رسول الله موږ ناست وو او د هغوی یو بوډۍ تېرېده او هغه بوډۍ چې د هغوی په هغه دینداره طبقه کې وه او د هغې په سر باندې منګی اوبې راغستې وې روانه وه. یو څو ځوانان د هغوی ناست وو